बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه حسن خان ډیجیټل کې کم چې زما د پښتو د ویلاکو د پاره د په هغه کې تاسو ته هر کله ومه اهم ډیولپمنٹ ډیر اهم پرمختګ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او ما به اکثر دا وکړه چې پاکستان کې دوه درې ورځې وړاندې هغه خلک چې هغه یوزولي د افغانستان خلاف یو لابیشته پاکستان کې چې صرف د جیشنکر او د متکی صاحب خبرو شنو لکه خبره ازمکه اسمانه یو کول چې افغانستان لاړو د انډیا سره ملاو شو یو بل یو غروله بل راچو بل راچو ما به ته وی چې داسې نه ده. افغانستان او د پاکستان تعلقات د وخت کې په یو بل ډګر باندې دي ځکه چې ما ته پته و دا څومره دورې چې روانې وي د تقریبا ډیرو سيزونو نه مونږه به خبر ووم د هغه کسانو سره ملاقاتونه څوک چې د دې ټول پروسس آرکیټیکټ دي یو په دې به خبره کو څه اهم خبرونه وشو. پاکستان طالبان حکومت تسلیمي د باندې به خبر کو سفیر لیول ولې تعینات کیږي دا او دهشتګردۍ خلاف د دوانو ترمنځ څه خبره په بیجینګ کې شوې دي په دې او یخو په پچا باندې پېښوي په دې باندې هم خبرې کو ځکه چې ډیرو کسانو د بارډر نه اخوا هم دلخوا هم او بهر هم په دې ته ډیر ځات خوشاله دل چیرې د پاکستان او د افغانستان تعلقات ټینګلی شي نو د دې بلکه بس کوم دې خبره غوا به لنګیدله په دې باندې به خبرې کولم به خبره خدا ده چې ډیره د خوشاله خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خو کېدو کوم پروسس چې کوم دی کوم پروسه چې و د مارچ نه شروع شوی و هغه اوس تقریبا سر ته ورسېدله او هغه دا و چې تاسو کتل فوري تور باندې پاکستان کې خو یو د دهشتګردو حملې هم کمې شوې وسره د دوه ترمنځ راشه درشه شروع شو یا خو هغه و چې د ټي ټي پی ټریننګ سنټر دی پټنځایونه دي طالبانو سره دی د سرحد پاردا کیږي پاکستان به حمله کوي پاکستان به ډرون استعمالي پاکستان به جهاز استعمالي لکه هغه خبره وي د حملو د دشمنۍ د ترپګنۍ د نفرت خبره وي یا تاسو نن ګوره نن خبره پسې کیږي سفیران به بدلو تعلقات په نور خو تجارت په سیوا کو دهشتګرد به نه پریدو د امن د لپاره بکار کو دا ډیره لوی خبره ده او په خاصه توګه نن چې کوم اسحاق ډار صاحب خبره وکړه چې اکثر مونږ باندې دا خبره کوي چې پاکستان وعده مو کوي داوی مو کوي خدای نه پس عمل نه کوي وې دې ځل به مونږ په دې ټولو باندې عمل کو او عمل به ولې نه کوي ځکه چې شاته هغه غشي ته چاوي چې دونه تیز ولې روانه نو شاته را پسې د لیندې زور دی نو دا به ګورو چې د پاکستان شاته دې ځل د چا زور دی چې وی ټولو خبرو ته تیار ټول معاهده باندې به منوان عمل کیږي کمی چې مونږه کمیټ کړی دي خو یو خبره دا و چې دا زمونږ ډېر افغان مشرانو بیا تر دې حد پورې حامد کرزی صاحب به هم دا ګیلې کولې چې پاکستان ته چې مونږ ورشو نو چې څه غواړو کوم معاهده کول غواړو تجارت ترانزیت باره کې ویزو باره کې بارډر پوینټس باره کې هر څه ته تیار په هیڅ هم نه کوي ورستو عمل نه کوي د پاکستان بیروکراسي بیا دومره لیتارجک ده دومره سست ده دومره دغه ده چې بیا هغې باندې مخکې پرمختګ نه ځي او بیا په خاصه توګه افغانستان حوالې سره خو دې ځل اسحاق ډار صاحب چې داسې به نه دې ځل ما په کابل کې چې د کوم معاهدو اعلان کړی دی په هغې باندې به منوان عمل کیږي او تاسو به ګورئ چې په دې څو ورځې کې به خو لکه هغه د یو خبره ټیک وکړله چې پاکستان کې دا سیستم چې کوم دی دا مختلف وزارتونه په دې کې دي په دې کې د تجارت وزارت هم شامل دی په دې کې د معاش کوم چې خزانه وزارت هم پکې شامل دی په دې کې اسټابلیشمنت ډیویژن هم شامل دی په دې کې داخله هم دی په دې کې خارجه هم دی په دې کې اکونومیک افیر ډیویژن هم دی په دې کې سافران هم دی په دې کې سرحدي امور هم دی په دې کې دفاع هم دی نو چې د دې ټولو نه انپوټ راځي نو په دې باندې ټایم لګي خو کېږي به خامخا او د چاته د څوکې په شا دي څنګه چې تاسو ته ما ووی چې زور شته دی هغه د چین دی چین غواړي چې د پاکستان افغانستان تعلقات خامخا ځکه پاکستان خو طالبانو ته دا مکمل یقینداني ورکړې ده چې زمونږ د طرفه تاسو ته به هیڅ خطر نه مونږ د بل ګروپ سره ودرېږو نه مونږ بل چا سره خبرې کو زمونږ به خبرې صرف د کابل سره او د کندهار سره به لږ گپ شپ لګو دې دوه سره به زمونږ تعلق د دې نه بیانډ د دې نه پورته مونږ د چا سره هیڅ څوک هم کومله څوک راځي که تاسو ته څوک هر څه وایي خو زمونږ چا سره زمونږ کار بس تاسو سره او دا اوس د پاکستان پرمننټ یعنی مستقله پالیسي ده چې د کابل سره به دې ډیلینګ کوي خواوشا چې څوک دي د هغې سره به کار نه ساتي نو دې سره هم طالبان لږ مطمئن شوي دي بیا د هغوی هم ریسپروکل بیسس باندې چې دا کوم او چین غواړي چې ځکه چې چین ته پته ده چې امریکا لګیا ده مغرب لګیا دي د چین خلاف انډیا په دې خطه کې راوچتي او انډیا له وسلم ورکی انډیا سره تجارت هم کوي د انډیا د پاره لابي هم کوي ځکه چې چین ته ودرې خو 13 ورځې د انډیا کومه سپېړه وخوړله
کم شکست او خوړه نو په امریکا هم لزله سوچ کی او ویست هم لزله مغرب هم لزله سوچ کی چین سو وکړل د انډیا نه خو دا ګاونډي هیوادونه ټول تنګو سریلانکا بنگلاديش بوټان نیپال پاکستان دې ټول سره چین دا غونډ کړل چې ستاسو سم مسلې د سیاسي مسلې د باغې کوم د سره کومک کوم معاشي مسلو کوم د سره کومک کوم او انفراستراکچر هم د جوړوم خو تاسو بس جګړه نه تاسو خپل ځان مضبوط کړئ دفاع په میدان کې د سره د کوم هغه یو پاکستان ته یو مسله د افغانستان سره تعلقات نه ریسټ کېدل مذهب نه و خبشو بیا به خراب شو چینو سو کړل تاسو ګوره په دې شلو ورځې کې کم از کم 15 لاک ملاقاتونه وشو کابل کې بیا د پاکستان ډیلیګیشن بیا کابل ته لاړ بیا کابل نه اسلام آباد ته راغی بیا چې کوم دی په 10 تاریخ بیا لاړ دانن بیا لاړ 13 میاشم 2 ځله ملاقاتونه شوي دا میاش لا ختمه نه ده 2 ځله اهم ملاقاتونه وشو او بیجینګ کې دا خبره وکړه چې بل میټینګ په کابل کې بیا بل په اسلام آباد کې مطلب دا دی چې د حسینو برواني چې مونږ کوم خبرې کو چې په هغه باندې عملم کیږي فوري طور باندې هغه با عمل کیږي هغه باندې پریکټیکلی چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کیږي هم نو دا ډیره ښه خبره ده اوس د دې سره به څه وشي دواړو ملکونو بیچاره موږ به دهشتګرد نه پرېږدو چې یو زما خاوره استعمال کړي ستا خلاف یا ستا خلاف زما خاوره استعمال کړي د دې خلاف نو نه ټي ټي پي له هم ځای نشته دی بي ال ال هم ځای اوس نه میلاویږي یا نور دهشتګرد تنظیمونو ته به نه میلاویږي ځکه چې پاکستان او افغانستان روغ شو نو په منځ کې د خلکو ته خو به موقع راله چې حکومتونه به یو بل سره خراب پاکستان به د افغانستان خلاف افغانستان به د پاکستان خلاف او دا سلسله د 1350 کالونو روانه وه دا د 9/11 نه پس نه وه دا د 50مې په لسیزه کې دا د 13 صدۍ په 80مې په لسیزه کې چې کله پاکستان جوړ شو د هغه نه وه او دا بیا جاري وه وس نه وشو چې دا کار بني وس په مونږه تجارت کو اقتصاد ته به وده ورکو زمونږ چې کوم د تلو راتلو لارې دي هغه به کولاوو هغې باندې به اسانتیاګانې راولو پاکستان هلته کې سفیر لیږي اوس سفیر ځکه چې اوسه پورې چارج دی فیر خو داسې لکه د کور مالک نه وي هغه خو داسې راغلی چې کور یو کیرټیکر چېرې مالک پرې راځي نو ته د هغه پورې د کور خیال ساته نو د هغه سره څوک خبرې څوک رابطې نه کوي سفیر دی چې سفیر بیا فیصله کوي هغه بیا د کور مالک شي اسلام آباد کې به د کابل سفیر راشي اوس او په کابل کې به د پاکستان سفیر اوس تعینات شي د دې سره به تعلقاتو لیول هم بره شي یو بل سره به انټریکشن هم سیوا شي رابطې به هم سیوا شي ویزو حوالې سره پاکستان وی چېرې ملټیپل انټری ویزا چې کوم دی هغې کې به اسانتیاګانې راولي افغانانو ته ون ډاکومنټ رژیم چې کوم دی هغې کې اسانتیاګانې راولي نو دا ټولې خبرې کېږي د سره دهشتګردي پکې چې راشه درشه سیوا شي تجارت سیوا شي اقتصاد ښه شي دغه خبرې بیا په خپله حل کېږي او ښه خبره دا ده چې چین د دې شاته دی بل خبره دا ده چې هغه لابي چې په افغانستان کې د پاکستان په دشمنۍ خوشحاليږي او په پاکستان کې د افغانستان په دشمنۍ خوشحاليږي دا د هغوی په مخ څپېړه ده اوس هند هم دا پته ولګېده چې پرون دې کوم تصویرونه لیدلي په بیجینګ کې چې متقي صاحب اسحاق ډار صاحب او ژانګ وي صاحب چې کوم دی لکه د چین وزیر خارجه دوی چې په کوم موډ کې وو کومې خبرې وې 2 ورځې 3 ورځې لګیا وو انټریکشن وو د هغې نه پسې دا ووایي چې اوس په اسلام آباد ته ځو بیا به کابل ته ځو بیا به بیجینګ ته کېږي او ما په خیال دا 3-4 میټینګ اوس هفته 10 ورځې پس به کېدای شو د اسلام آباد ته راشي یا کابل ته د هغې نه پس به بیا بل میټینګ وي بیا نیکسټ منت د هغې نه پس چې کوم دی بیا به بیجینګ کې میلاویږي نو ډېره ښه خبره ده ځکه په امن کې د دواړو ملکونو خیر دی افغانستان هم ډېر جګړو وځپو پاکستان هم وځپو الله تعالی له دومره ډېر وسایل ورکړي دي غرونه د سرو نه ډک دي د غمو نه ډک دي د پاکستان هم د افغانستان هم خو د خپل منځي جګړو هغه راځي بلې وړي او په هغې مونږ جنګوي مونږ صرف وسله اخلو ټوپک اخلو کلاشنکوپ اخلو سکولونه مو بند دي هسپتالونه مو خراب دي چې کله امن راشي تجارت راشي پیسه راشي د خلکو ژوند ښه کېږي بیا هسپتالونه نه د کیل میدانونه د لوبو میدانونه آبادېږي سکولونه آبادېږي لارې جوړېږي کورونه آبادېږي حجرې آبادېږي هر یو شی ښایسته کېږي نو زه یم چې دا ډېر ښه پرمختګ دی دوا هم ده او انشاءالله امید هم دی چې دا شاته نه چین چې پکې کومه دلچسپي اخلي کومه هغه پکې ګوري چېرې لکه دا دواړه ده لارې کولاو شي سنټرل ایشیا ته سی پیک لاړ شي ریلوې ټریک ولګي افغانستان کې دې ځله یو خو ټرانس افغانستان چې د خرلاجي کورمینه چې کوم دی میدان وردګ او بیا خیرتان شیرخان بندر والا خبره ده تورغونډۍ والا خبره ده بله به چې کوم دی د کوټه کندهار او هغه به میدان وردګ ته راځي بله لاره چې کوم دی د ډیر اسماعیل خان
د لارې نه، یو خو دغه ده چې د خرلاچي د لارې ده، بله لاره د پېښور نه ده، بله لاره د کوټې نه ده. نو چې دا ټولې لارې جوړې شي، نو اشرف غني صاحب خبره افغانستان یو څلور لارې دي د دنیا، د 3 ارب آبادۍ چې کوم دی د هغې ټول تګ راتګ په دې باندې دی. نو چې د دې افغانستان ته پیدا ده، او ظاهره خبره ده پاکستان ته هم پیدا ده.